ملګرو دوستانو اول دا سره دغه ویډیو ګورئ او بیا ورته د دې د جوړولو مکمل طریقه درښایم. خو ملګرو روژه را روانه ده او په دغه کې تاسو دغه رقم ویډیوګانې که جوړې کړلې نو ستاسو ویډیوګانې به ډېرې زیاتې وایرل شي. نو راځئ ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، اول را سره دغه ویډیو وګورئ. नीयत साफ रखो, दिल नरम रखो, रमजान है खुद को बेहतर करने का वक्त रखो। ملګرو دوستانو څنګه چې تاسو دغه ویډیو وکتله غواړئ چې داسې ویډیوګانې ځان ته جوړې کړئ. که ته هم غواړئ چې زه په ټیک ټاک یا فیسبوک یا په یوټیوب باندې کار وکړم، خپل اکاونټ وایرل کړم او زیات لایک ویوز سبسکرایب ترلاسه کړم، نو بیا داسې ویډیو جوړه کړه. ځکه چې داسې ویډیوګانې ته په روژه کې او په عام ورځو کې هم اپلوډ کولی شي او ډېر تیر ویوز لایک او سبسکرایب پې ترلاسه کولی شي. نو راځئ ملګرو په 2 منټو کې د غنټې په ټایم باندې به درښایم طریقه او ډېره اسانه طریقه یې ده. نو ملګرو ویډیو را سره راځئ ملګرو زه د موبایل سکرین ته خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، در سره لازم سبسکرایب کړئ او ور بیل ایکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ ځو د موبایل سکرین ته. راځئ ملګرو زه د موبایل سکرین ته راغلم. ملګرو زه به تاسو ته 2 ویډیوګانې جوړوم چې تاسو په A to Z سټیپ بای سټیپ په هر څه باندې پوه شئ. تاسو سره یو د چیټ جی پی ټي او د دغه 2 ویب سایټو مکمل ضرورت دی او دا هر څه تاسو ته فری میلاویږي. راځئ هر څه به درته په ډیټیل سره درښایم. ملګرو 2 ویډیوګانې ځکه جوړوم چې تاسو ته به پیلنی ویډیو نه دا به لږ مشکل وي، 10 منټ ټایم به تاسو نه واخلي، خو دویمه ویډیو به تاسو بیا په 2 منټو کې جوړوئ. نو راځئ زه چیټ جی پی ټي ته راغلم. کله چې تاسو چیټ جی پی ټي ته راغلئ تاسو تعلیم نشته، تاسو به په دې باندې لیکل څنګه کوئ؟ لکه څنګه چې زما تعلیم نشته زه پې لیکل کوم. راځئ مکمل طریقه درښایم. تاسو به اول کیبورډ چینج کړئ، پښتو ته یا اردو ته به کنورټ کړئ. سیده ما اردو ته کنورټ کړلو. ملګرو تاسو دلته دا مایک آپشن ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. سیده کله چې ما په مایک باندې کلیک وکړلو دلته ما په اردو کې انده شروع کړل چې میں رمضان के लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ. نو ملګرو که تاسو ته لیکل نه درځي نو په خوله باندې ورته وایي، تاسو هغه لیکل چې کوم تاسو ورته په خوله وایي هغه به تاسو ته دی لیکي. صحیح ده ډېر په اسانۍ سره. نو راځئ ملګرو اینده ګوره ما پې دا جملې ولیکلې. که تاسو ته بیا په ویلو هم څه نه درځي نو د دغه لیکلو د زه سره تصویر شیر کوم، دغه لیکل دغه راواخلئ کاپي یې کړئ، د هغې طریقه هم درته درښایم. تاسو همدغه رقم چیټ جی پي ټي ته ورکړئ لکه څنګه چې زه ورکوم. ملګرو دغه لیکل مې وکړل. صحیح ده که نه؟ کوم چې دا شین غشی دی په دې باندې ما کلیک وکړلو، چیټ جی پي ټي ما سره لګیا شوله. اینده اول یې زما نوم ولیکلو، د هغې نه بعد یې ما ته 11 جملې به ولیکي. صحیح ده ملګرو تاسو را سره کتلی شئ ما ته یې جملې ولیکلې ورکوټې. نو راځئ د دې نه به موږ ویډیو څنګه جوړو، دا خو ډېرې ورکوټې جملې دي تاسو ته په سکرین ښکاري که نه، نو دغه رقم جملې به تاسو ته هم ولیکي. صحیح ده داسې تاسو ته 1000 ویډیوګانې 2000 ویډیوګانې 3000 ویډیوګانې څومره چې ته غواړئ عماره انسه به ورته ولیکئ، عماره جملې به ورته ولیکئ. ما ته اینده 15 جملې ولیکلي، زه ورته مثال کې دلته کې ولیکم چې ما ته 10 جملې ولیکه. صحیح ده دې به تاسو سره 10 جملې هم شیر کړئ. نو ملګرو ما ورته صرف 10 ولیکلو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري که نه، او ما ورسره شیر کړل. نو ملګرو راځئ اینده 2 3 جملې 4 جملې راته 15 جملې راته ولیکئ او لا شروع دی دا 10 پورې دا جملې کمپلیټ کړئ. نو راځئ ملګرو ګوره زه چې څومره لاندې پرې لاړ شم، صحیح ده که نه، نو دا ګوره 8 9 او 10 ټولې جملې کمپلیټ کړي دي. زه به د دې نه یو جمله خوښه کړم. صحیح ده خو راځئ اول تصویر جوړو. تصویر به څنګه جوړو ملګرو؟ نو ملګرو د تصویر جوړولو دپاره زه تاسو ته لیکل درکوم. صحیح ده هغه لیکل به تاسو همدغه رقم چیټ جی پي ټي ته ورکړئ لکه څنګه چې زه ورکوم. صحیح ده زه صرف په دې چیټ جی پي ټي د کوم دغه لیکلو آپشن دی په دې باندې کلیک کوم او دا کیبورډ چې کوم دی دا اردو ته کنورټ کوم او زه ورته وایم چې دا کوم لیکل در سره زه شیر کوم د تصویر، نو دغه به کومه تبدیلي پکې نه کوي او دا به ما سره دوباره هم دغه رقم شیر کړي. صحیح ده نو راځئ دغه لیکل مې ورته په اردو کې ولیکل، تاسو کتلی شئ. د هغې نه بعد بیا ورسره دغه لیکل انګلیش کې شیر کړل. صحیح ده تاسو را سره دا مو ګورئ ملګرو، کوم چې د اردو لیکل او دا د انګلیش لیکل مې ورسره شیر کړل، دغه سکرین شاټ ما تاسو ته په سکرین باندې پرېښود. د دغه نه سکرین شاټ راواخلئ چې درنه ورک نه شي. چې کله مو سکرین شاټ راواخیستلو نو بیا به ملګرو تاسو ګوګل یا کروم ته لاړ شئ او دلته کې به تاسو اینده په دا کیمرې آپشن باندې کلیک وکړئ د سرچ بټن سره او ملګرو دغه تصویر به ور اپلوډ کړئ او د داسې به پې کلیک وکړئ او دا لیکل به مکمل کاپي کړئ او دغه شانتې به راشئ چیټ جی پي ټي ته به یې ورکړئ لکه څنګه چې ما ورکړل. تاسو ته ما ملګرو دومره اسانه کړه. نو راځئ ملګرو چې کله ورسره تاسو دغه لیکل شیر کړئ، صحیح ده دغه لیکل به تاسو ته دوباره همغسې ولیکي. صحیح ده چې کله یې ولیکل دا د دې دپاره چې دا صرف پوهه شي. صحیح ده بیا چې دا کله اول باندې پوهه شي نو په دویم ځل باندې به تاسو ته مکمل ویډیو په اسانۍ سره جوړوي، به صرف تاسو ورته بیا 1 2 3 لیکئ، بیا به دا خپله پوهېږي. صحیح ده ملګرو هغه د تصویر لیکلو اوس راځئ چې ویډیو دغه تصویر نه جوړو د هغې لیکل به سره هم شیر کوم. صحیح ده نو دغه تصویر لیکل دي او زه دا کمبره لیکل ما ته هغه جملې لیکلي. صحیح ده په دغه کې زما اوس یو جمله خوښه شوه، مطلب دا چې زما پکې دا 9 نمبر جمله خوښه شوه، نو زه به صرف دغه 9 هندسه کومه ده دا به را کاپي کړم او ملګرو دا کوم لاندې چې کوم دا لیکل دي که نه به دلته کې به داسې ولیکم. نو ملګرو د دغه لیکلو در سره ما سکرین شاټ شیر کړلو، د دغه نه سکرین شاټ راواخلئ او د دغه لیکل هم کاپي کړئ دغسې لکه څنګه چې تاسو هغه نور لیکل کاپي کړل، نو دا به هم په دغه طریقه باندې کاپي کوئ. ملګرو سکرین شاټ به مو ترې اخیستي، لیکل به مو کاپي کړي، ځان سره یې وساتئ. لیکل به بیا دغه
رقم چیټ جی پی ټي ته ورکړئ دوباره نو هغه به تاسو ته دغه رقم د ویډیو دپاره سکرپټ هم ولیکي نو ستاسو چیټ جی پی ټي په هر څه باندې پوهه شوه راځئ اوس د دغه نه ویډیو جوړو د دغه لیکلو نه سیده ملګرو دا لیکل چې په اول ځل باندې کوي تاسو نه 10 منټه ټایم اخلي هو دوباره ویډیو چې په جوړوي بیا تاسو په 2 منټو کې ویډیو جوړولی شئ نو راځي اول دا لیکل را کاپی کوم د تصویر والا نو تصویر ته جوړوم تصویر څنګه جوړوم راځي طریقه در خایم ویډیو به داږي تصویر نه جوړوم او بیا به زه تاسو ته دویمه ویډیو جوړوم نو دای به بالکل په 2 منټو کې تاسو هغه رقم ویډیو بیا جوړولی شئ ځکه چې اوس چیټ جی پی ټي په هر څه باندې پوه شو ملګرو کله مو چې لیکل کاپی کړل نو تاسو به دغه ویب سایټ ته راشئ دغه ویب سایټ څه نوم دی راځي هغه نوم یې درته د کوم در خایم خو اول درته دا ما ځکه سکرین ته راوستي چې ما ځان ته اسان کړی دي چې په 2 منټو کې زه په دغه طریقه باندې ویډیو جوړولی شم چې داسې سکرین ته راولم تاسو ته هم طریقه درکړم چې تاسو به دغه ویب سایټ څنګه داسې رقم سکرین ته راولئ صحیح او دغه ویب سایټو نومونه څه شي دي نو راځي هغه درته هم درخایم نو ملګرو زه دغه ویب سایټ ته رالم دغه اینده دا بر کوم نوم دی دا تاسو ته شو کیږي دغه نوم دی ډیر ملګری به په نوم باندې نه پوهیږي راځي پریکټیکلی درخایم زه به کروم ته راشم تاسو دغه رقم کروم ته براشئ او دلته کې به تاسو ملګرو کیبورډ انګلیش ته واړوي دلته کې به دبليو ایچ دغه رقم ولیکئ او اینده دغه پیلنی ویب سایټ چې کوم رالو دبليو ایچ آی اس کې دغه رقم به ولیکئ سیده په پیلنی ویب سایټ باندې به کلیک وکړئ په کروم باندې به زه کلیک وکړم تاسو سره به ډایرکټ اوپن شي سیده ما خو دا سکرین ته راوځي ځکه چې ماته وی چې په سکرین باندې اوپن کې په کروم کې نو دغه ویب سایټ دی ملګرو دا به په دې باندې به کلیک وکړئ کوم دا بلیک بٹن دا او د یو ایمیل سره به دا الریډي لاګ ان شي سیده ملګرو دوستانو نو راځي تاسو به سکرین ته څنګه بوزئ بره په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ ملګرو او لاندې اډ ټو هوم سکرین دی په دې باندې به کلیک وکړئ دا به تاسو سره الریډي سکرین ته لاړ شي ملګرو راځي اوس درته طریقه درخایم چې تصویر به څنګه جوړوي ملګرو لاندې دا کم پرایم دی په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا تاسو ته درخایي چې تاسو یوټیوب ته لپاره ویډیو جوړوي ټیک ټاک د لپاره یا مطلب سکوير شکل باندې دی فیسبوک د لپاره ویډیو جوړوي ملګرو زه به پکې د ټیک ټاک ریشو سلیکټ کما هغه لیکل به پکې دلته پیسټ کم چې د چیټ جی پی ټي نه راغیستي د تصویر د لپاره هغه چې زه کله ورکما نو دی به ماته تصویر جوړ کی صحیح ملګرو کله نا کله پکې دغه ایرو راشي صحیح ملګرو تصویر جوړ نه کی نو تاسو کوم دا بلیک غش په دې باندې به دوزل یا درېزل کلیک وکړئ خامخا به تاسو ته تصویر جوړ کی صحیح ملګرو تصویر جوړ کړو تاسو را سره ریزلټ وګورئ څومره خوندور تصویر جوړ کړو دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ په تصویر باندې به کلیک وکړئ دا کوم غش په دې باندې به کلیک وکړئ نو تاسو سره به تصویر ډاونلوډ شي راځي دغه تصویر نه به ویډیو څنګه جوړو طریقه درخایم ملګرو دا را سره ملګرو ما خو دلته ویب سایټ راوسته خو په دې باندې زه کلیک نه کوم ځکه چې تاسو ته نوم درو خایم خرڅ درو خایم نو زه په کروم باندې کلیک وکم صحیح ملګرو چې کله په کروم باندې کلیک وکړل دلته کې به زه سرچ کې ولیکم اف ال او دبليو دغه رقم باندې به تاسو ولیکئ ملګرو ما تاسو ته په سکرین باندې غټ غټ ولیکل چې کله مو سر کړو دغه ویب سایټ به بلا ډېرې راشي سره هو په پیلنی باندې به تاسو کلیک وکړئ الریډي سره ملګرو چې کله مو په کلیک وکړلو نو ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ سره چې کله مو کلیک وکړلو نو ما خو دا سکرین ته بوتلې ما سره هغه کولو شلو سره نو تاسو که سکرین ته نه بوتلې تاسو سره به الریډي ډایرکټ کولو شي خو تاسو به سکرین ته څنګه بوزي هغه دینه مخکې ما طریقه درو خو در لاندې به تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ نو ملګرو تاسو سره به دغه سی پیج راشي سره او د دینه بعد به تاسو لاندې په ټیکسټ ټو ویډیو باندې کلیک وکړئ ملګرو چې کله مو کلیک وکړلو تاسو سره به دغه رقم اپشن راشي نو دا کې به تاسو دا دویم نمبر سلیکټ نو چې کله مو دا سلیکټ کړلو کلیک مو په وکړلو لاندې دا پلس ایکن دوه راغلی سره په دې کې به تاسو په پیلنی باندې کلیک وکړئ په اپلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ او تاسو سره خپل ګیرلی کولو شي کوم تصویر چې تاسو جوړ کړی هغه به تاسو اپلوډ کړئ یعنی په ای باندې به کلیک وکړئ او هغه به تاسو سره اپلوډ شي دلته کې ملګرو سره نو تاسو کتل شي چې تصویر اپلوډ شول لاندې شو کیږي په پلس ځای کې سره ملګرو راځي اوس به تاسو هغه لیکل کاپی کوي کم چې د ویډیو د پاره نو چیټ جی پی ټي ته براشي ملګرو کوم د لیکل درته کړی د ویډیو د پاره سره نو تاسو ته خو په پته یې په هر څه باندې به پوي شوی نو دغه لیکل به تاسو کاپی کړئ سره چې کله مو دغه لیکل ټول کاپی کړل او دغه تصویر سره به تاسو چیټ جی پی ټي ته ورکړئ ملګرو سره دغه رقم به دلته کې پیسټ کړئ دغه ځینه مو کاپی کړل دلته کې به پیسټ کړئ سیمپل ساده طریقه د اسانه سره نو په یو 100 سکندو کې به تاسو سره دغه ویډیو تیار شي دا به تاسو ته ویډیو تیار کړي نو راځي ملګرو دا را سره وګورئ چې دا ویډیو په څومره ټایم کې تیاروي ډیر زر تیاروي ملګرو څومره چې تاسو سره نیټ تیز وي عمر بس تاسو ویډیو زر تیار شي نو ملګرو دا ویډیو مونږ سره تیار شو راځي ویډیو درته پلی کوم اول را سره ریزلټ وګورئ او بیا به تاسو دویم ویډیو څنګه جوړوي دا یې درته هم مکمل پروسس یعنی طریقه درخایم नीयत साफ रखो दिल नरम रखो रमज़ान है खुद को बेहतर करने का वक्त रखो ملګرو څومره خوندوره ویډیو جوړ کړه څنګه به ډاونلوډ کوئ په غشي باندې کلیک وکړئ په دغه 720 باندې به کلیک وکړئ دا بس تاسو ګرلې ته دغه رقم ډاونلوډ شي تاسو را سره بره په سکرین باندې کتلی شئ چې ډاونلوډ شوله راځئ ملګرو دویمه ویډیو به څنګه جوړو اوس درته طریقه درخایم په 2 منټو کې زه تاسو ته کمپلیټ عمدغه ویډیو جوړوم صحیح ده راځئ چیټ جی پی ټي په هر څه باندې پوه شوه نو زه به دوباره چیټ جی پی ټي ته راشم د دویمې ویډیو جوړولو دپاره نو ملګرو ما په چیټ جی پی ټي باندې کلیک وکړلو بره دوه لاین دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ملګرو چې کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړلو سره
رمضان موټیویشن سکرپټ لیکل دی ملګرو په دا باندې به زه کلیک وکړم سیده خو یو خبره ته کوم دلته کې به تاسو سره رنګارنګ لیکل کړي وي سیده کنه هر رقم تاسو سره لیکلي وي نو دا به تاسو نه هیروي سیده ځکه چې دلته کې تاسو دغه چیټ جی پی ټي کوم پروفایل دی دا په هر څه باندې پوه شوی دا نو اوس به تاسو دویم ویډیو څنګه په اسانۍ سره جوړوي نو داسې به تاسو اول ویډیو کې لږ تکلیف وي او په دویم ویډیو کې تاسو بیا په اسانۍ سره دغه رقم ویډیو جوړولی شئ دا لیکل ورکولی شئ هر څه ورکولی شئ او مکمل اسانه سره ویډیو جوړولی شئ نو ملګرو تاسو به سمپل ساده لاندې د لیکلو کوم آپشن په دې باندې به کلیک وکړئ مایک به ووهئ او دې ته به تاسو دغه رقم ووایئ میں دوسری ویڈیو بنانا چاہتا ہوں ان کے لیے جو تصویر پرون ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرو دا رقم ورته ما وویل سیده ملګرو تاسو را سره کتلی شئ دا لیکل به سره زه هم په سکرین باندې شیر کړم سکرین شاټ مې در سره شیر کړو دغه لیکلو دا هم تاسو کاپی کولی شئ که تاسو ته لیکل نه درځي ویل نه درځي او بله دا خبره چې تاسو به دغه لیکل څنګه کوئ چې کوم زه په دا مایک باندې کوم په مایک باندې ګوته ولګوم او زه ورته په خبرو کې وایم هغه زما لیکل کوي نو په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې دغه ویډیو ما یوټیوب ته اپلوډ کړې ده نو دا ویډیو لازم وګورئ د هر څه نه به خبر شئ او دا طریقه به هم زده کړئ نو ملګرو دغه لیکل ما ته وکړل د دویم تصویر جوړولو دپاره سیده زه ورته اوس صرف دلته کې سمپل ساده دغسې لیکم چې ما سره د ویډیو دپاره یو څو جملې شیر کړه ملګرو سیده ما ورته دغه یو څو الفاظ مې دغه رقم ورته ولیکل سیده نو دی به اوس ما سره یو څو جملې شیر کړي بس سمپل ساده دی اوس په هر څه باندې پوه شي دی ما سره جملې هم شیر کړي هر څه د تصویر لیکل ما سره شیر کړل او دا تاسو کتلی شئ ما سره 15 جملې هم شیر کړلې سیده اوس به زه ورته صرف دومره ولیکم چې ما سره د ویډیو پرونټ شیر کړه او ورسره به اخره کې ولیکم چې دغه مطلب دا جمله پکې ولیکه نو ګوره ورته ما صرف ولیکل ویډیو پرونټ دغه رقم ورته ما ولیکل او بیا ورکې زه 3 نمبر جمله صرف ورسره 3 لیکم سیده نو ملګرو ګوره دلته کې به زه 3 ولیکم دا به زه شیر کړم نو ما سره به د ویډیو پرونټ مکمل شیر کړي او دغه دریم نمبر جمله ده دا پکې راته هم ایډ کړي دا پکې زما خوښه شوله سیده ملګرو څومره اسان هر څه اسان شول سیده نو اوس به تاسو یو کاپی کوئ اول به تاسو د لیکلو کم د تصویر والا لیکل دي دا به تاسو کاپی کوئ نو دا دغه لیکل دي سیده دا به اول تاسو کاپی کوئ د دې نه به تاسو تصویر جوړ کړئ همغه اسانه طریقه ده ملګرو سیده هر څه به تاسو سکرین ته راوځي په دې باندې به کلیک وکړئ که تاسو سکرین ته نه راوځي ما درته نمونه وښودل دغه نمونه تاسو سرچ کړئ په ګوګل کې او تاسو یې بیا دغه تصویر به پرې جوړ کړئ نو دا تصویر به دا لیکل ما ورکړل او ګوره ورته 2 منټو کې زه تاسو ته مکمل تصویر جوړوم نو ملګرو تاسو کتلی شئ تصویر را سره جوړ شو چې کله تصویر جوړ شي دغه تصویر به تاسو ډاونلوډ کړئ ملګرو او بیا به تاسو هغه دویم ویب سایټ ته راشئ سیده دا دویم ویب سایټ هم ما سکرین ته راوستی دی او تاسو ته ما په پیله کې د دې نوم دروښودلو سیده ملګرو زه ما ګوګل کې سرچ کړلو ویډیو مې پرې جوړه کړه خو ما دلته کې راوستی سکرین ته دا تاسو هم راوستلی شئ سکرین ته دغه همغه زړه طریقه ده ملګرو سیده کومه نوې طریقه نه ده خو تاسو ته کوم په چیټ جی پی ټي کوم لیکلو هغه ما تاسو ته اسان کړل دلته کې چې کوم د ټیکسټ ټو ویډیو ده په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو دا دویم نمبر پکې تاسو سلیکټ کړئ دلته کې لاندې په پلس ایکن باندې کلیک وکړئ همغه تصویر تاسو اپلوډ کړئ کوم چې تاسو په دویم ځل جوړ کړلو سیده دا د دویمې ویډیو مکمل طریقه ده ملګرو او څومره اسانه ما جوړه کړه سیده ملګرو تصویر دویم نمبر تصویر هم تاسو ما سره کتلی شئ اپلوډ شولو کله چې تصویر اپلوډ شي ملګرو دلته کې به تاسو سلی کوئ بیا به تاسو چیټ جی پی ټي ته لاړ شئ دلته کې ګوره ورته سمپل ساده زه چیټ جی پی ټي ته راغلم دلته کې چې ما ورته لیکلي ویډیو پرونټ 3 یعنی دریم نمبر جمله زما خوښه شوې ده او د هغې ویډیو پرونټ ما ته په دریم نمبر جمله کې ولیکه نو دلته کې ما ته لیکلي دی ما مکمل کاپي کړل نو کوم ټایپینګ چې کړی هغه ما کاپي کړل نو دلته کې راغلم او دلته کې کوم تصویر ما اپلوډ کړی دی هغه تصویر سره ما دغه ټایپینګ ورکړلو ملګرو سیده بیا مې دغه غشي باندې کلیک وکړلو او تاسو را سره کتلی شئ ویډیو جوړه شوه نو په 2 منټو کې ملګرو دغه ویډیو ریزلټ تاسو ما سره وکتلو پیلنۍ ویډیو باندې لږ ټایم زیات ولګېدل او دا ویډیو خو په 2 منټو کې د نن ما درته جوړه کړله نو ملګرو بیا تاسو د دې نه بعد که دریمه ویډیو جوړوئ نو بس صرف ورته لیکئ میں تیسری ویڈیو بنانا چاہتا ہوں بس ان کے لیے مجھے ایک امیج پرونٹ ٹائپ کرو یا ورته ولیکه چې کپړې پکې لږه تبدیلي وکړه یا کومه سټوډیو ده په دې کې تبدیلي وکړه دغسې ورسره اردو کې ولیکه نو تا ته به بیا د دریم تصویر دپاره لیکل درکړي سیده بیا ورته ووایه ولې ما ته یو څو جملې راکړه سیده چې هغې نه زه یو جمله خوښه کړمه نو هغه به تاسو ته یو څو جملې درکړي د هغې نه به تاسو یو جمله خوښه کوئ د هغې نه بعد به تاسو ملګرو چې کومه جمله خوښه شوه بس صرف به همدغسې ورته ولیکئ څنګه به چې ورته ما ولیکلو ویډیو پرونټ کومه جمله مو خوښه شوي هغه جمله به ورکوئ بس تاسو سره به ویډیو مطلب دا هغه کومه ویډیو پرونټ هغه به هم درله درکړي نو ملګرو دغه همدغه وه د ویډیو مکمل طریقه تاسو را سره وکتله کوم چې دا ویډیو په اپلوډ باندې اچولې ده نو د دې ویډیو ریزلټ را سره هم تاسو وګورئ نو ملګرو دوستانو تاسو کتلی شئ چې ویډیو را سره جوړه شوه راځئ اوس یې درته پلی کومه ملګرو پلی مې کړله خو د نیټ پرابلم دی مکمل یې نه چلی نو راځئ دا اول زه ډاونلوډ کوم بیا تاسو ته زه په ګیرلی کې درښایم تاسو به په غشي باندې کلیک وکړئ که فل ایچ ډي کې کوالټي کې ډاونلوډ کوئ د 1080 باندې به کلیک وکړئ او که په ورکوټي کوالټي کې نو 720 باندې به کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره ملګرو ډاونلوډ شي ستاسو ګیرلی ته به راشي ملګرو دوستانو سیده نو اوس یې را سره ریزلټ وګورئ दिल साफ रखो, नीयत सच्ची रखो, हर काम में अल्लाह की रजा तलाश करो।
ملګرو دوستانو څنګه چې تاسو دغه طریقه زده کړله نو په کمنټ کې ماته لازم ووایئ چې تاسو 100% په دغه ویډیو باندې پوه شوئ دا طریقه تاسو زده کړه او که زده مو نه کړله نو لازم ماته یو خوندور کمنټ وکړئ او راته په کمنټس کې ووایئ چې راتلونکي ویډیو درته یا په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. زه اکثر د ترکي اداکارانو باندې ویډیوګانې اپلوډ کوم. تاسو زموږ یوټیوب چینل کې کتلی شئ او دغسې AI ویډیوګانې طریقې خو هم ډېرې تېرې راځي. که غواړئ چې په AI باندې کار وکړئ طریقې زده کړئ نو ماته ووایئ چې کم رقم ویډیو درته راوړم. کارټون ویډیو سټایل درته راوړم. هر رقم ویډیو تاسو زده کول غواړئ او تاسو په خپل ژوند کې څه کول غواړئ نو ماته لازم یو خوندور کمنټ وکړئ چې راتلونکي ویډیو کې ستاسو کمنټ منشن کما او تاسو ته هم دغسې طریقې در وښایم او تاسو زده کړه وکړئ او چینل لازم در سره سبسکرایب کړئ له داسې ویډیوګانې دپاره. ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دغه د SME سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی نو در سره لازم سبسکرایب کړئ او وربیل ایکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.